السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چېرې صاحب ترتیب چاته وایي او څنګه د منځه ځي او څنګه کیږي. جناب علي صاحب ترتیب هغې ته وایي چې کله نه په ده باندې مونځ الله تعالی فرض کړی د هغې ورځې نه واخله تر څو پورې چې دی وفات کیږي د شپږو منځونو نه زیات منځونه ترې قضا نه وي، یعنې پنځو نه زیات چې شپږ ترې قضا شه بیا خبره ختمه شو. یعنې د یو سحر مونځ ترې قضا شه، ورپسې د ماسپښین د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن او سبا سحر بس ترتیب یې ساقط شو. او که نه په ژوند کې ترې نه داسې منځونه نه وي تلي، یا دا دی چې منځونه ترې نه تلي وي خو لیکن ده واپس د هغې قضا راګرځولي وي. لکه سوچ وکړه یو سړی د 2-3 کاله یې طبیعت برابر نه و، خطرناکو ملګرو سره ګرځېده، منځونه ترې قضا شوي ول، بیا الله ورته د توبې توفیق ورکړه، توبه یې وویسته او چې هغه کم 2-3 کاله د منځونه ګډوډ کړي هغه ټول واپس کړل، بس دی بیرته صاحب ترتیب شو. نو چې واپس صاحب ترتیب شو، نو صاحب ترتیب هغه چاته وایي چې تر څو پورې ترې نه شپږ منځونه نه وي تلي، تر هغې پورې چې یو منځ ترې نه کم قضا شه بل منځ د ده نه کېږي تر څو یې دا قضا راګرځولي نه وي، دا به راګرځوي بیا به هغه بل منځ کې شریکېږي، دې ته صاحب ترتیب وایي. او نور د منځه څنګه ځي هم درته ویل چې شپږ منځونه ترې قضا شي، شپږ یا د شپږو نه زیات بس ترتیب یې ساقط شي، بیا چې کوم منځونه دی قضا کوي او که ادا کوي چې څرنګه کوي بیا هغه د ده خوښه ده. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودي لیکلې ده، جلد 1 او صفحه د 306 باب القضاء والفوائد. دې کې صفحه ستره لیکلي دي چې صاحب ترتیب څنګه مطلب واپس کیږي او یا مطلب صاحب ترتیب شاته مکمل تعریف یې کړی. صحیح دی. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا دغه ډیره زیاته لیکلې، فتاوا دارالعلوم دیوبند دا 4-5 ځل حل کړي، یو ځل یې حل کړي د جلد 4 او صفحه د 241 کتاب الصلاه. صحیح دی. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا حقانی حل کړي، فتاوا حقانی 3 جلد دی او 290 نمبر صفحه د باب القضاء، قضا نمازو کې احکام و مسائل. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره خیر الفتاوا حل کړي، خیر الفتاوا 2 جلد 606 نمبر صفحه دا باب القضاء والفوائد. دا قرنګي دا مسله حکیم الامه مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله حل کړي، ډیره مزیداره تحقیق تعریف صاحب ترتیب، اول جلد او 396 نمبر صفحه دا باب القضاء والفوائد. او دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا حل کړي، 4 جلد 21 نمبر صفحه دا او 22 نمبر صفحه دا بخنه غواړم، 4 جلد 22 نمبر صفحه دا باب القضاء والفوائد صاحب ترتیب کی تعریف. نو مکمل تعریف یې کړی، نو تعریف هم دقه دی چې یاره په ژوند کې تینا د شپږو منځونو شپږ یا شپږو نه زیات تینا قضا نه وي، او یا دا دی که قضا شوي وي واپس یې د هغې قضا راګرځولي، دا سړی صاحب ترتیب دی. السلام علیکم ورحمت الله.